دا د دروازه ده، دا د دروازه ده. ته رحمت الله راشه، ته رحمت الله ته دننه ورشه چې څوک نه وي. زه دننه د حالات درته ښیم. د باندې دا ژمی په دغه رقم تېر شو. راځم. ښه، دا د دروازه ده، صحیح ده. او هغه کمود سیستم یې داسې نه دی چې مثلا دا دلته فلش ولري او بټن ووهي او اوبه لاړې شي لاندې. نه نه نه، دا په دې ژمي کې دلته د لمبه او د تشناب او هر څه دلته. او دې خواته په دې تشناب اوبو باندې د ځان ته دغه سبزي م کېنولې. رحمت الله خان ته دې خوا شه. دا چې د بیا دغه بنګله ده، څه شی ده؟ بنګله ده چې د ځان پلاستیکر راته وکړي دي او یو 4 لرګي در راولي دي او د رڼا هغه ترتیب. او دا پلاستیک هم داسې هغه پلاستیک نه دی چې هغه کلک پلاستیک وي که نه. دا ماشومان اواز تاسو اورئ. ما ورته ویل ته ولې ښه دا اوس ګرمي ده. ژمی هغسې و. ژمی څنګه وتېر شو؟ ژمی کاکا ډېر په مشکله تېر شو. ښه، بس هر رقم حالات ده، بس الله تعالی تېری شي. صبر دې وکړه، حوصله دې وکړه. او د اشپزخانه هم درته در وښیم. دا د اشپزخانه وه. ښه، د اشپزخانه. نو هغه اوبه او داسې وسایل هم د کور داسې خاص نشته. خو یو خبر دا وه چې په دغه دشته کې دا ځای ورته پاتې ده، چا ورکړی. نو الحمدلله ثم الحمدلله، د الله نه ډېر شکر ګزار یو چې موږ همیش لپاره غږ کوو چې دغسې مظلومو خلکو ته به رسیدګي کولو خیره. نو زموږ کوشش دا دی چې بل پرې راځو چې دغه چوپړ په پوخ کور باندې حتی پلنټري کور تبدیل کړو. د هغې له جملې څخه تاسو ته به یو خوشخبري دا درکړم چې دا د شګه م راوړې تیږه پرته ده او دا هغه دی نقشه جوړېږي له خیره. انجینر صاحبان لګیا دي، صحیح ده. نو دا به 2 کوټو کور وي، او 2 کوټې، یو اشپزخانه، یو تشناب، یو دهلیز. په خوا سره دلته د داسې ښایسته کور وي. نو انشاءالله د لپاره هم کوشش کوو چې همدقسې ښایسته کور ورته برابر کړو. نو همیش لپاره چې قمر بنسټ ملګري دوستان تاسو باندې غږ کوي چې راځئ موږ سره یو ځای شي، تر څو پورې په واقعي ډول باندې په اساسي ډول باندې د خلکو ته خدمت وکړو. هغه دغه ورځ موږ یادوو چې یو ورور یو زموږ ستاسو هېوادوال د پلاستیکونو د خونې نه، د پلاستیکونو د چاردیوالۍ و دې شي نه موږ راخلو، داسې پخه ابادي ورته جوړو. نو دا خو مفته نه کېږي. دې لپاره به موږ تاسو سره یو ځای کېږو، دې لپاره به یو بل ته لاس ورکوو او دې وطن لپاره به کار کوو. تاسو عملا وینئ له خیر نقشه اچول کېږي. بل پرې چې راځو دا به آباد وي، دا به ښایسته رنګ شوی تعمیر وي او بیا به له خیره زه استاد افتتاح کوو. ستا څنګه چل دی؟ الله دې خیر درکړي. تاسو هم دا خلک واقعا مستحق وو که نه؟ ځوان و، عاجز، انرژي و، وستوان د کار درلوده. خو چې څه نه وي مشکله یې بیا که نه؟ ته یقین وکړه قاري صاحب چې د بارانونو کې دومره په عذاب و چې د ټولې کورنۍ د خلکو ته تشویش و. بیا دا ماشومان نورو کورونو ته انتقال کړي او دا دونه بارانونه کې په دې پلاستیک کې او دا باد کې. نو انشاءالله دا هغه کار دی چې الله تعالی هر چا نه اخیستلی کوي. دا هر څوک چې په دې کې برخه اخلي جاري صدقه ده. او داسې په لسهاو نورې کورنۍ لرو، هغه به انشاءالله ورته رسیدګي کوو، کار وکړو. استاد ډېره مننه او درنښت. او هغه ورونه چې غواړي برخه واخلي، وټساپ نمبر ډسکرپشن کې اچوم. او 650 زموږ داخل افغانستان کې یو شارټ کوډ جوړ کړی دی. خو خوشخبري به دا وي چې په دغه شارټ کوډ کې موږ کولی شو 20 افغانیو باندې هم یو 4 خښتې یو کور لپاره